کونړ کرکټ په میدان کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي. هر لوبډله په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ تر سره کوي. لوبې دلته شوي تر راغلی که دا د اول ځل دی؟ نه، تېر رمضان لیګ و هغې کې موږ خپله لوبډله کې زه د لوبډلې مشر وم، میچونه هم کول دلته. ټپ کمپټیشن روان دی، سخته مقابله ده او هر لوبډله د هر میچ سره 50% بهر کیږي او 50% د ننه کیږي. که موږ دا کوم سټیډیم چې لرو دا په نړیوالو لوبو راته سنبال کړي، یعنې ښه کیمرې ولري، ښه د شپې د لوبو دغه ولري. موږ 3 میچه کړي دي او 3 واړه هم ګټلې دي. تر اوسه موږ ماته نه ده خوړلې. دا سیالۍ زموږ لپاره ډېره مهمه سیالۍ وه. بل 2 میچه چې موږ لرو هغه د دې په پرتله ډېر کمزوري ټیمونه دي. په یو ټورنمنټ کې هم یعنی دعوه کوم چې له دې وړاندې په یو ټورنمنټ کې هم په کونړ کې داسې ټورنمنټ یا داسې سیالۍ نه دي تر سره شوي چې افغانستان د نابینایانو لوبډل مشر یعنې چې دلته اوس تاسو خپله وینئ چوکۍ نشته دی، دغه نشته دی، ښه زمینه برابره ده، چوکیو ته دومره دغه هم نه کېږي پیښو. انشاءالله رمضان جان به د شپې کېږي او په ډېر جوش او ولولو به کېږي. یو خو په شپږیزه کې د کونړ کوم لوبغاړی تر اوسه موږ ونه لیدو. د دې علت څه دی؟ او دویمه خبره دا ده چې که تاسو هڅه وکړئ چې د شپږیزې که 1 2 3 میچونه کونړ ته راوړل شي. د دې د کرکټ ډېر تفاوت دی، لکه نور ټول سیستم یو دی، خو زموږ بال چې دی هغې کې شړنګاني او بل چې زموږ بال ځمکې خوشي کېږي. السلام علیکم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو، روژې مبارکه میاشت ده او دغه میاشت کې د کونړ کرکټ په میدان کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. نو راغلی ما دغه میدان ته، دلته ډېر لیدونکي راغلي دي. د دې سره به هم خبرې کوو، د دې ځای د مسؤلینو سره به خبرې کوو چې دغه سیالۍ په نورو کومو کلونو کې تر سره شوي دي که نه دا یې لومړی ځل دی. نو له موږ سره واوسئ او دغه یو ښکلې خپرونه د خوند ترې واخلئ. درنو لیدونکو، نو د کونړ کرکټ په لوبغالي کې یم او د کونړ کرکټ ولایتي مسؤل عطا صافی را سره دی. صافی صاحب، که په دې ټورنمنټ راته په عمومي کې وغږېږي چې ټورنمنټ مو څه وخت شروع کړی دی او څه وخت به ختمېږي؟ ډېره زیاته مننه ودان صاحب، تاسې د خدای په خیر راولي. د امیر عجیزاده کونړ رمضان لسوریز جام چې د 11مې روژې نه په کونړ کرکټ میدان باندې شروع شوی دی، 15مې روژې پورې به دوام وکړي. په دغه کې 12 لوبډلې موږ سره دي چې په 2 ګروپونو باندې مو ویشلي. په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې دي. هر لوبډله په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ تر سره کوي. په 15مه روژه باندې به انشاءالله دغه سیالیو فاینل وي او سیالۍ خو تاسې ګورئ. نو کوم داسې لوبډلې پکې شته دی چې هغه بار شوي دي که نه لا چانسونه شته دی ورته؟ تر اوسه پورې خو داسې ډېر ټپ میچونه روان دي. میچونه هم د هرې لوبډلې ډېر زیات دي، ځکه په هر ګروپ کې په هره لوبډله 15 سیالۍ تر سره کوي او تر اوسه پورې هېڅ داسې معلومات نشته چې څوک بهر دی او څوک به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. د هر ګروپ نه 2 لوبډلې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. خو ډېر ټپ کمپټیشن روان دی، سخته مقابله ده او هره لوبډله د هرې میچ سره 50% بهر کېږي او 50% د ننه کېږي. نو که نوبات لوبډله ستاسو ته خپله لومړنۍ سیالۍ بایللې وه، ولې وروستۍ 2 3 سیالۍ په دومره غټ مرجن باندې ګټلې دي چې دوی بیرته مقابلې ته دننه شوي دي. همدارنګه څوکۍ لوبډله کې درته ووایم خپله لومړنۍ سیالۍ یې بایللې ده، خو وروستۍ 3 واړه سیالۍ یې ګټلې دي. په همدې ګروپ کې زه تاسو ته وایم همدارنګه د امیر عجیزاده لوبډلې خپلې لومړنۍ 3 سیالۍ ګټلې وي، خو ولې 4مه سیالۍ شګل ته بایللې ده. نو داسې ډېر معلومات نه کېږي چې څوک داخل دی او څوک بهر دی، ګډ وډ روان دي او ډېرې ښې سیالۍ روانې دي په ټوله کې. ډېره زیاته مننه صافی صاحب. د څو کلونو نه دا کېږي چې په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ کېږي، خو کونړ فکر کوم چې سږ کال اول ځل به یا به پروس کالي شوي؟
ډیره زیاته من چون په پخوا وخت کې شوی وي د رمضان جام شوی ولې خو د ادارې د خوان رسمي نه و شوی ځینو شخصي ملګرو یا د کرکټ مینوالو ملګرو کړي وي په همدې لوبغالي باندې کړي وي چون دا اول ځل دی چې د ادارې د خوا رسمي دغسې یوه سیالۍ ترسره کېږي او دا اول ځل دی چې په یو ټورنمنټ کې موږ شاوخوا شپږ یا اووه مالي او غیر مالي ملاتړ کوونکي لرو چې ځینې شامپو او همدارنګه ایرپاډز او چشمې او داسې او ځینې نغدي جایزې ورکوي. له دې وړاندې په یو ټورنمنټ کې هم یعنې دعوه کوم چې له دې وړاندې په یو ټورنمنټ کې هم په کونړ کې داسې ټورنمنټ یا داسې سیالۍ نه دي ترسره شوې چې په یو میچ کې دي اووه مین اف د میچ او سټایلش پلیر او میکزیمم سکسز او داسې مختلف ایوارډونه دي په یو سیالۍ کې ورکړل شوي یعنې په هره سیالۍ کې موږ 800 نغدي افغانۍ لوبغاړو ته په انعاماتو کې ورکوو همدارنګه شامپو ایرپاډز یو دانه کیپ چشمې ګوشکې دا موږ په انعاماتو کې ورکوو. ډېره زیاته مننه صاحب صاحب دغه کلیپونه موږ اغوستي دي لیدونکي به یې هم ګوري. په ننګرهار کې چې کله د رمضان جام سیالۍ کېږي هلته د شپې کېږي موږ داسې کولی شو په څو کالونو کې به چې دلته کې هغه د کرکټ هغه خپل لیټونه لګېدلي او دلته د شپې میچونه کېږي. ودان صاحب ډېرې لاپې بخښنې ما خو څه کالم بیخي پروګرام و چې د رمضان جام د شپې وکړه ما د ملګرو سره مې خبرې هم شوې وې چې موږ دلته لیټونه ولګوو تاسو ته ښکاري زموږ په لیټونو باندې هم ډېر کم مصرف راځي. بله ډېره اهمه خبره ده چې زموږ ګراوند ژور دی او شاوخوا داسې نور علاقه نه لري نو زموږ رڼا هم ټوله راټوله ده په ډېرو کمو لیټونو باندې زموږ ګراوند رڼا کېږي. که ژوند وفا وکړه ستاسې دا مایک دې نه ښوي او را روان کال ته زه په ځای وم چون تغییر او تبدیل د ادارې اصل دی معلومات نه کېږي چې موږ به په ځای یو که نه به خو که زه وم او را روان کال ته او تاسې وایي نو د دې شاید به وایي چې انشاءالله رمضان جان به د شپې کېږي او په ډېر جوش او ولولو به کېږي. ډېره زیاته مننه صابر صاحب خبرې موږ د کېږي بخښنه کوه خو که لږ د دې نه وځو شپږیزې طرف ته لاړ شو یو خو په شپږیزه کې د کونړ کوم لوبغاړی تر اوسه موږ ونه لیدو د دې علت څه دی او دویمه خبره دا ده چې که تاسو هڅه وکړئ چې د شپږیزې که یو دوه درې میچونه کونړ ته راوړل شي څومره به ښه شي. ده ډېره زیاته مننه ودان صاحب د لوبغاړو د انتخاب پروسه خو ډېره شفافه ده. په ځینې د کرکټ مینوال خو په دې پروسې ته به صرف همدې ته ګوري چې لکه دا پلانکې ښه لوبغاړی دی او دا ښه لوبغاړی دی او دا ولې د دې دپاره خپله یوه کرایټیریا جوړه شوې ده خپل یو سیسټم دی چې هر لوبغاړی په دغه سیسټم کې را نشي کارکردګي ونه کړي. یو د دې لوبغالي کارکردګي ده یو په ولایتي سیالیو کې کارکردګي ده. د شپږیزه زمونږ د ډومېسټیک هغه وروستی سټیج دی یعنې ته باید د دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه سیالۍ ټاپ کې ورپسې لومړی درجه سیالۍ ټاپ کې ورپسې 3D ټاپ کې لسټې ټاپ کې فرست کلاس ټاپ کې بیا به د شپږیزې ته راځي. یعنې شپږیزې ته داسې نه دی چې یو پلیر ته د دې ځای نه راواخلي او شپږیزې ته یې ورسوي. دا په کونړ کې د میچونو یادونه وکړه د کله نه چې زه راغلی یم د کونړ کرکټ ادارې ته 2.5 کاله وشو. د لومړي ځل لپاره زه په دې باندې وتوانېدم چې کرکټ بورډ ته قناعت ورکړم داخلي کرکټ څانګې ته قناعت ورکړم. د لومړي ځل لپاره موږ دلته ملګرو ډېره هڅه وکړه. پروس کال هم د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه سیالۍ او همدارنګه لومړۍ درجه سیالۍ ترسره شوې. سږ کال هم د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه سیالۍ په کونړ کې ترسره شوې. لاختر وروسته د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ کونړ ته را روانې دي چې 2 یا 3 میچونه به دلته کېږي انشاءالله او داسې قدم په قدم باندې به مخکې ځو چې زموږ لوبغالی هم ورکوټی دی د دې هغه مساحت هم نړیوال معیار ته نه دی برابر ولې بیا هم د مشرانو کور ودان د کونړ د کرکټ د دومره مینوالو ته ګوري د دومره شایقینو ته ګوري نو بیا هم په ځینو اصولو باندې خپیږ دی او دلته دغه سیالۍ راوړي چې بس دغه د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ به په لومړي ځل په کونړ ولایت کې د اختر په 5مه یا 6مه ورځ باندې ترسره شي. ډېره زیاته مننه صاحب صاحب ته ښه وخت. کور مو ودان سلام. درنو لیدونکو نو یو ورور مې ترڅنګ دی چې لږ معیوب هم دی خو د کرکټ مینه دومره زوروره ده چې دا بیا د کوم ځای نه دلته راوځي. ستړی مه شې وروره. جوړې صحت ښه دی. نوم مبارک. لایق لیوال. لایق لیوال د کوم ځای نه دې میچ کتلو پسې راغلی؟ لا زه خو خپله د اسمار ولسوالۍ یم او دلته پوهنتون کې محصلین یو نو بس یو ساعت خالي راغلو د کرکټ نندارې ته. نو په دې روژې میاشت کې چې لکه مطلب روژه خو سخته نه خو د خلکو هسې لږه په ځان سخته کړي که نه د کرکټ مینه دومره زوروره شوه چې ته میدان ته راورسولې؟ خامخا بس ښه ساعت ورسره تېرېږي بل ځوانان دي په ورزش لګیا دي ټولنې ته یو مثبت انځور ورکوي نو د ده په خاطر چې د دوی هم تشویق وشي او زموږ هم وخت ښه تېر شي
نندارې ته راغلو. نندارچیانو ته څه پیغام دی او د کرکټ مسولینو ته څه پیغام دی؟ د کرکټ د مسولینو نه دغه غوښتنه کوو چې په کونړ کې موږ دا کوم سټیډیم چې لرو دا په نړیوالو لوبو راته سمبال کړي، یعنی ښه کیمرې ولري، ښه د شپې د لوبو دغه ولري. نو د کرکټ بورډ نه هم دغه خواهش دی او د نندارچیانو نه دغه خواهش کوو چې کله هم دلته راشي باید په ورورګلۍ او مینه محبت کښېني او په آرام خپله لوبه وګوري. د جنګونو مقصد سپغو سپورو یا د یو ټیم د بل ټیم په ډله کې ونه درېږي، مقصد چې څوک ښه لوبه کوي د هغې ننداره وکړي. ډېره زیاته مننه. آباد اوسه. درنو لیدونکو، د مینوالو یا د نندارچیانو په منځ کې مو د دوی سره به خبرې کوو. ستړی مو شورور او نوم دی؟ نوم مې شاکر الله دی. شاکر الله، د کوم ځای نه میچ کتلو پسې راغلی؟ مو خو همدای مرکز یو تیشې د کلي نه راغلي وو. دغه دوه لوبډلو میچ دی، فکر کوم چې یو د قاضیانو ټیم دی او یو د چپې درې. د چا ملاتړ کې؟ فرق خو نه کوو، د دواړو مینوال یو، خو دواړو کې د دواړو مینوال یو، خو اصلي موږ د درې پیج یو، باید درې پیج دغه وکړو، ملاتړ وکړو. ښه، دا راته ویې وه چې شور هم ډېر زیات دی که نه، خو دا راته ویې وه چې نور کله داسې لوبې دلته شوي ته راغلی که دا د اول ځل دی؟ نه، تېر رمضان لیګ و، هغې کې موږ خپله لوبډله کې زه د لوبډلې مشر وم، میچونه هم کول دلته. او اوس مسافر نو اوس راغلي وو روژه کې او خپله دلته مینوال یو، د دې لوبډلې مینوال یو. دا راته ویې چې هغې وخت کې تاسو بیا میچونه وګټل که هم بایلل؟ هغې وخت کې خو 3 میچه او 3 میچه ورکول په دغه کې، خو اوس 15 میچه دي، نو هغې کې موږ 2 میچه بایللي وو او 1 میچ هم ګټلی وو. بلې ښه، مطلب د هغه جام نه بار شوي وو؟ بلې بلې بار شوي وه. د کرکټ د مسؤلینو نه د غوښتنې څه دي؟ غوښتنې خو هم ډېرې دي، خو که عملي شي په دې معنی چې دلته اوس تاسو خپله وینئ چوکۍ نشته دی، دغه نشته دی، ښه زمینه برابره ده، چوکیو ته دومره دغه هم نه کېږي پې. خو غوښتنه مو همدا ده چې په همدې لوبغاړي باندې لږ کار وشي، لږ معیاري جوړ شي. نو په دغه خاطر باندې چې دلته چوکۍ د دې سیالبینو لپاره لږ زمینه د چوکیو برابره شي، نو ډېر به ښه وي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، نو د افغانستان د نابینایانو لوبډل مشر عباسین سیلاب را سره دی. نو د سیلاب صاحب سره به هم خبرې کوو. ستړی مه شئ سیلاب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل وار ستاسو همکارانو ته، ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ښه سیلاب صاحب، دا راته ویل چې ستاسو خو به یو اندازه نظر کار کوي که نه؟ هو بالکل، زما یو اندازه نظر کار کوي. ښه، دغه میچونه چې شروع دي څومره خوښې وي او ستاسو ټیم ته کوم چانس شته دی که نشته دی؟ بالکل، زمونږ کې خپل هم دا دی. اوس زمونږ د ټیم لوبه چې دا روانه ده په الحال په میدان کې، او زمونږ ټیم چې دی 2 سیالۍ تر سره کړي، 2 ګټلي، نن 3مه سیالۍ ده. نه، زما هدف د نابینایانو نه دی. نابینایانو ته خو دې ټورنمنټ کې کوم دغه نشته دی؟ نه، زمونږ د دې د کرکټ ډېر تفاوت دی، لکه نور ټول سیستم یو دی، خو زمونږ بال چې دی هغې کې شړنګاني او بل چې زمونږ بال ځمکې خوشي کېږي، او دا بال خو په هوایي کېږي او دې کې شړنګاني نه، دا هټ بال دي. ښه، لاړې پاکستان ته او هلته میچونه وکړله، هغه میچونو که راته یو خاطره ووایي؟ هغې کې خو زمونږ خاطرې ډېرې دي، خو زمونږ یو ملګری و، نوم بیا نه اخلم، نو هغه بیټینګ ته ولاړو، میسینګ یې ډېر وکړو. میسینګ چې کله وکړو نسته زمونږ کوچ هغه راویستو که نه، وایي ته کښېنه، وایي میسینګ دې ډېر وکړو. نو هغه چې کله کېناستو بیک یې راواخیستو، وایي زه ځم کور ته، وایي افغانستان له ځم. مې هم په زور زور کېناوه چې لکه مزه لکه ډېر جالبه خاطره وه دا زموږ لپاره. د مسؤلینو نه د څه غوښتنه ده؟ زما د ټولو مسؤلینو دا غوښتنه ده چې د نابینایانو دپاره د کرکټ فرصت برابر کړي، او چې هغه هر ځای کې کونړ یې، کونینګرار یې، د افغانستان هر ولایت یې، د هغې دپاره د سیالۍ جوړې کړي. ډېره زیاته مننه.
درنو لیدونکو نو د لوبغالي په یو څنډه کې یم او د قاضیانو د لوبډل مشر او وایس کپتان ورته وایي یا نائب لوبډل مشر کنه نو دغه سره دی ذاکر الله قاضي خیل ډیر په خوای وخت زما سیمپی مو کنه نو اول خو د خپل سیمپی تو په وجمان مبارک یم او بیا د زمونږ د لیدونکو د طرفه مبارک یم ستړی مشه مبارک دشه بسم الله الرحمن الرحیم خیر وسی الله دې عزت وکړه او شو چې تاسو راغلی او زموږ سره لیدنه وشوله یو وخت تاسو ډیر سخت راګیر وای بارنندارچیانو منګه ټول ویل چې مطلب چا په سره د لوبه ګټي څه وجه تاسو دا میچ تاو دا کرکټ دی د کې میچ راوړي کله بالینګ خشي کله بیټینګ لاین خشي کنه په دې کې زمونږ یو دغه د سیټ یو ور رااله چې هغه ډېر شاټ او زمونږ د دوه درې بیټسمنان په هغه کې لاړ د مینځ اوټ شول نو دغه میچ زمونږ نه چینج کله چې بل ور رااله او مونږ ته بیټسمن ور د باغیا ور کې یو دوه درې باونډري راوستي نو میچ به ته مونږ ته لاس رااله دا راته ویو چې د ستاسو د ټیم څومره چانس شته په دې ټورنمنټ کې پاتې کېدو دا خو بهتره معلومه خبره ده چې د قاضیانو لوبډلې پیاوړې لوبډله ده او موږ درې میچ کړي دي او درې واړه هم ګټلې دي تر اوسه موږ ماته نه ده خوړلې دا سیالي زموږ لپاره ډېره مهمه سیالي وه بل دوه میچه چې موږ لرو هغه د دې پرتله ډېر کمزوري ټیمونه دي او انشاءالله هغه به موږ ګټو تستله مشهور خیر وسی مننه کور والا ستا نوم بختیار قاضي خیل بختیار قاضي خیل دا راته ویو چې لوبه چې دغه سخت وخت ورسېدله ته ولاړ وې که بهر وې زه خپله هم آوټ شولم زه بار ناست وم لوبه ډېر جالب حالات ته لاړله خو که چېرته وګورو زمونږ وروستي یعنې هغه کوم چې زمونږ وروستي بیټسمینانو هغې ښه بیټینګ وکړل او د هغې په واسطه باندې وکولی شو موږ چې دغه میچ راچېس هغه په یو اوور کې چې 3 که 4 وکټ لرل تم په هغې کې اوټ شولې بالکل همدغه شانتې وه زه هم په هغې کې اوټ شوم او زموږ ټیم لږ بیلات سیټ ته روان شو ځکه چې پیاوړي لوبغاړي موږ لاسته ورکړل او هماغه وه چې بیا هم موږ ډېر کمزوري حالات ته لاړ خو څه هم اشمت او سلمان خان چې دغه لوبه یې موږ ته په ډېر لږ او په ښه دغه سره روانه دا راته ویو چې داسې جامونه نور دلته کله شوي دي که دا یو ځل دي دا جامونه ډیر شوي دي خو که چېرته وګورو دا 2015 18 رمضان جام چې دی دا بیا په ښه شکل روان دی ماشاءالله ښه میچونه دي د لوبغاړو له استعدادونو د معلومولو لپاره هم ښه زمینه ده او دا 18 ډیره فایده کوي د لوبغاړو لپاره ذاکره که ته لږ رامخکې شې په دې لوبغاړي په باره کې د مسؤلینو نه څه غوښتنې دي ستاسو د مسؤلینو نه زموږ دا غوښتنه ده چې تاسو ګورئ دغه سیلبین دغه کراوډ چې ورته وایي دغه ګوره د پاڼ په سر هسې بې ځای ځای ناست دي خو دغه مسؤلین موږ ته دلته د چوکو بندوبست وکړي او بل دغه زموږ ګراونډ ډېر لنډ دی رکوټ دی دغه پرتله که نه نو دې له ډېر خلک راغلي وو د کرکټ بوټه راغله او لاړه او زموږ لپاره هغه څه چې موږ غوښتل هغه یې ونه کړه زموږ دا میدان ډېر رکوټه دی خو په دې باندې کار وشي دا میدان موږ ته لږ غټ کړي نو دا به د کرکټ بورډ ډېره غټه همکاري وي د کونړ د کرکټ بورډ سره ډېره زیاته مننه خیر وسلام درنو لیدونکو نو دغه وا زمونږ د نن ورځې خپرونه چې د کونړ کرکټ په میدان کې او د رمضان جام پر سیالیو مو لرله تر بلې خپرونې بیا موږ له رایه کوي اجازت د یو سوکاله ورام افغانستان د جوړېدو په هیله د خدای په امان